د غزني په ګیرو او آبند ولسوالیو کې د یو خیریه بنسټ له لوري دوه باباداري لیتامونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مسؤلینو په وینا په یادو داري لیتامونو 5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او هر یو د 150 زده کوونکو ظرفیت لري چې په ټولیز ډول به 300 یتیم زده کوونکي پکې زده کړې کوي. دوی همدارنګه زیاتوي چې تر اوسه شاوخوا 800 یتیمو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. نن الخیر خیریه بنسټ په آبند ولسوالۍ او ګیرو ولسوالۍ کې د دوو دارالتامونو د افتتاح شاهد و چې الحمدلله په آبند ولسوالۍ او ګیرو ولسوالۍ کې دوه دارالتامونه افتتاح شول. په دغه دارالتامونو کې هر یوه کې 1.5 سل یتیمو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه مساعدېږي. د ترڅنګ دغه دارالتامونو کې 6 درسي اتاقونه دي او یوه مجهز آشپزخانه، 4 دانې حمامونه او د دې ترڅنګ وطني تشنابونه هم شامل دي. الخیر خیریه بنسټ پلان لري چې د غزني ولایت اړوند ولسوالیو کې نور هم لا کوښښونه وکړي څو هغه بې سرپرسته یتیمان چې په کلي او بانډو کې دوی بې ځایه ګرځېږي او د زده کړو زمینه نه ده مساعده شوې او د دوی په هیله ارمانونو باندې خاورې اوړي، هغو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي، هغه دې ته ورته علمي مرکزونو ته راولي او دوی خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسوي. ورته مهال یتیم زده کوونکي او د یتیمانو وارثین د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي چې د زده کړو د یو معیاري ځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی همدارنګه له حکومت او خیریه بنسټونو غواړي چې په دغه برخه کې لا ډیر کار وکړي. پلار مې دا 2.5 کاله کېږي چې وفات شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو. د لید سبقان وایي زموږ د زده کړې کېږي. 8 کاله کې پلار مې شهید شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو. دلته مدرسه جوړه شوله، د تعلیم او شام کې رازده کې موږ ډېر خوشحاله یو. نور دغسې نور دغه غواړو په هر ولسوالي کې دغسې نور دلیل د ولسوالي جغرافیې ته په کتو سره دغه دارالایتام چې اوس جوړ شوی ده، فکر نه کوم چې د دې ولسوالي د ټولو یتیمو ماشومانو لپاره کافي واوسي. ولسوالي پراخه ده او له دغه الخیر بنسټ او نورو بنسټونو څخه غوښتنه دا ده چې وکولی شي د دې ولسوالۍ په نورو لرو پرتو سیمو کې هم دغسې دارالایتامونه جوړ کړه. د یادونې وړ ده چې د یاد خیریه بنسټ له لوري په خوږیاڼو او زنه خان ولسوالیو کې هم دارالایتامونه جوړ شوي او د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا چې په ګیلان او اغز ولسوالیو کې هم د دوه باباداري لیتامونو د رغونې چارې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.